زنی با فقر میسازد، زنی با عشق میخوابد، زنی با حسرت و حیرت گناهش را نمیداند. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلانو د یو لړ خاص مراسمو په ترڅ کې د مارچ له 8 نیټې یا د ښځو له نړیوالې ورځې څخه لمانځنه وکړه او له افغان میرمنو څخه یې د دوی په وړاندې د موجوده تاوتریخوالي سره د مبارزې غوښتنه وکړه. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشرې د یادو مراسمو په ترڅ کې وویل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د امنیتي ستونزو سربېره اقتصادي ستونزې هم دوی ته ننګونې جوړوي. د بلخ د ښځو چارو ریاست مشرې شهله حدید د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې په ورځ ونه غوښتل چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالو ثبت شوې پیښې په ډاګه کړي، خو ویل چې ښځې باید د تاوتریخوالو په وړاندې مبارزه په مخ کې ونیسي. پیام به خانم‌ها همی است که باید مبارزه بکنند با دادخواهی‌هایی که وزارت امور زنان و ریاست‌های امور زنان در سطح ولایت دارند، اینا بیشتر مبارزه بکنند و جایگاه خود را در جامعه پیدا بکنند. لا بل لوري بیا هم د همدې غونډې ګډونوال شکایت کوي چې دولت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د کموالي په برخه کې بې پروا پاتې شوی او په دې برخه کې پروژې کارونه ترسره کړي دي. مسئولین در افغانستان البته نتونستن که تا حدی که زنان البته خشونت دیدن بتونن تا حدی خشونت ها را کاهش بدن و کارکرد جدی داشته باشن. یعنی دقیقاً پروژه‌ای کار کردن به گونه سمبولیک نمایشی کار کردن و نتونستن که تا حدی خشونت ها را کاهش بدن، بدلی که کاهش نیافته و افزایش پیدا کرد. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت او شمال سوند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړي. ووایي چې په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 80 سلنه زیات شوی دی. لا بل لوري بیا په همدې غونډه کې ګډونوالې صنعتګرې ښځې وایي چې دوی لاسي صنایع جوړوي، خو دولت ورته د بازار موندنې په برخه کې پاتې راغلی دی. خواهش از دولت همین است که مالای ما رو در فروش برسانه که ما زنان توانمند شویم، رشد کنیم. دیگه برای ما یک بازاری مثلا چهارشنبه بازار، پنجشنبه بازار برای ما جور کنه که همین خانم‌ها که همین انجمن‌ها، همین خانم‌ها یک صنایع دستی مثلا همین مربا و کیک و چیزا می‌پزن، اونا رو در فروش برسانه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې تر دمه په شمال سوند کې د ښځو په وړاندې 12 سرحدي محکمې ترسره شوې دي. مجيب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.